د موزیمونو د همغږۍ نړیوالې ورځې د رارسېدو سره هممهاله په افغانستان کې د لرغونو سیمو او آثارو د ښې ساتنې خبر ورکول کیږي. د اطلاعاتو او کلتور وزارت مسؤلین وایي توانېدلي چې ډېری غصب شوي لرغونې سیمې له غصب څخه خلاصې او د غیر قانوني کیندنو او د لرغونو آثارو د قاچاق مخه ونیسي. زیاتره هغه سیمې چې په تیرو 10 کلونو کې یا له هغه نه مخکې تر غصب لاندې وي، نو که هغه دولتي غصب او که شخصي غصب د دغه فرمان په برکت او د دغه فرمان په مټ باندې موږ وکولی شول ډېرې سیمې موږ بیرته د افغانستان د تاریخي ابداتو په ولکه کې ورکړو. له نیکه مرغه اسلامي امارت د خپل راتګ څخه وروسته دې برخې ته پاملرنه کړې ده. د تاریخي آثارو د ساتنو په برخه کې کوټلي ګامونه اخیستل شوي دي. د قاچاق په برخه کې همدا ډول د نورو نویو سیمو د کشفولو په برخه کې د تحقیقاتو او د څېړنو په برخه کې خپله له حکومت د خوا څخه دې ته په ځینو برخو کې بودیجه په پام کې نیول شوې ده. د افغانستان ملي موزیم دنده لري چې د آثارو څخه حفاظت وکړي او د آثارو څخه ساتنه وکړي، او د دې ترڅنګ د افغانستان ملي موزیم دنده لري چې د آثارو دپاره د ترمیم ځای آماده کړي او د آثارو ترمیم وکړي او آثار د مرض او خطر څخه وساتي او د دغو آثارو حفاظت وکړي. د افغانستان په ملي موزیم کې تر 15,000 کالو پورې لرغوني آثار شتون لري. د دې موزیم آثار په نړیوالو نندارتونونو کې نندارې ته وړاندې شوي دي او د هیواد استازولي یې کړې ده. موزیمونه نوي نسلونه له تیر تاریخ څخه خبروي. ملي موزیم ته هره ورځ د بهرنیو سیلانیانو په ګډون سلګونه تنه د لیدنې په موخه راځي. له موزیمونو څخه لیدنې د دوی د ارزښت ساتلو په معنا دي. خوشبختانه د افغانستان ملي موزیم ته روزانه لسګونه که ووایو بلکې سلګونه زموږ تاسې هغه استادان، محققین، محصلین، د ښوونځیو شاګردان دا موږ د دې شاهدان یو، هغه راځي لیدنه باندې کوي. سیلانیان راځي د افغانستان د دغه تاریخي موزیم لیدنه کوي. د اطلاعاتو او کلتور وزارت مسؤلینو وویل اسلامي امارت د موزیمونو بډاینې ته ځانګړې پاملرنه کړې ده. د فرهنګي موزیمونو د ودې ترڅنګ جهادي موزیمونه هم جوړیږي چې پکې د جهاد د دورو ویاړونه او وسایل ساتل کیږي. افغانستان اسلامي امارت د دې فرهنګي موزیمونو ترڅنګ د یوې بلې برخې دپاره چې هغه جهادي موزیمونه دي د تاریخ په اوږدو کې چې زموږ او ستاسو افغانانو د پردیو یرغلګرو په وړاندې کومې مبارزې کړي، هغه دپاره ځانګړي نظامي موزیمونه جوړیږي چې هغه نظامي اسباب چې هم بهرنیانو او هم په مقابل کې افغانانو د دوی په خلاف باندې کارولي دي، هغه به هلته نندارې ته وړاندې کیږي. زموږ آینده نسلونه، زموږ ځوانان، زموږ ولسونه به د دې څخه الهام اخلي چې څنګه زموږ مشرانو، زموږ افغانانو، زموږ مشرانو د پردیو په مقابل کې د څه ډول تکتیکونو، اسبابو څخه د هیواد د استقلال او د ازادۍ دپاره کار اخیستی دی. د موزیمونو د همغږۍ نړیواله ورځ هر کال د می میاشتې پر 18 نیټه نمانځل کیږي. دا ورځ د نړۍ د موزیمونو ترمنځ د همغږۍ، عامه پوهاوي او د موزیمونو د ټولنیز رول د ودې لپاره ځانګړې شوې ده. د دې ورځې لمانځنه له 1970 زیږدیز کال را په دې خوا د موزیمونو نړیوالې شورا لخوا پیل شوې ده.